خو عزت دو کار کو اول دا چې په دې سینه کې هیڅ چاتم حسد او بغض نه ساتم یو سړی سرم حسد نه کو دې سینه کې د چا سرم حسد او بغض نه ساتم او بل خپل جبه په کنټرول کې ساتم د دې دوو خبرو د وجې نه الله ورله دومره مقام ورکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا جنتی دی دا جنتی دی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دومره لوی مقام رب العالمین ورکو حدیث مبارک کې راځي دا ډیره لازمی خبره د جبې ډیر احتیاط کو حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یو زنانه را دند شولا چې هغه زنانه را دند شولا نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل ودا د قد نډیره مندرای دا دسی کړه ودا د قد نډیره چیت د لکه مندرای د ویل کډیر چیت قد دی د قد نډیره مندرای دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل بی بی عائشہ دومره سخت خبره دی وکړله چې کدا خبره چا دریاب ته ارتا وکړه نو د دریاب د اوبو خون به بدل کی خون دا ته دومره سخت خبره وکړله چې دا د قد ندسی مندرای دا چیته دا تا دغه توهین وکړه او دومره سخت خبره ده که دریاب ته چا ارتا وکړه نو د دریاب د اوبو خون به بدل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایي نن ټول ورځ مونږ لګي او دې دسی دی دې دنګ دی او دې چیت او دې دسی دی او دې دسی دی عملونه مزان لزای کړل عملونه مزای کړل او وبال به ټول په مونږ باندې پریوزي دې دسی دی او دې دسی دی دې دسی دی حدیث مبارک کې راځي چې کم کس د خلق عیبونه ښکارا کوي د یو عیب لټي او د بل عیب واغې ښکارا کوي نن سبا بس میډیا دې ته پاتې شول چې یو د یو عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته ځان له څوک د پیج د مخکې کولو د پاره څوک د ځان د مشهورولو د پاره یو د یو عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته یو د یو بل په عیوبو پسې سټارټ د یو شرم او د بل شرم نه د یو سپک او د بل سپک څوک چې د یو مسلمان پرده اوچته کی احادیث مبارکو کې راځي وی دا کس په خپل کور کې دند ناسی الله وی زبې شرمنده او رسوا په کور کې د نن به ز پرده اوچته کور کې به ناس یو شرمنده بشي دی به د ځان حفاظت کوي او زبې په کور کې شرمنده او چا چې د یو مسلمان په عیب باندې پرده راواچه د مسلمان په عیب خبردار شو په هغې پرده راواچوله حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به پې د قیامت په ورځ به پې الله وی زه پرده راواچو چې د قیامت سخت ورځ ده هلته به د ټولو خلقو نه پردي اوچتیږي پلان کې د پلان کې زوی همیشه د پاره کامیاب پلان کې د پلان کې زوی همیشه د پاره ناکام پردی به اوچتیږي او پټ پخکاره کیږي په هغې ورځ نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین به په هغې ورځ باندې پرده ور واچي چې د قیامت ورځ ده او د رسوایۍ ورځ ده په دې بنده به الله په هغې ورځ پرده ور واچي څوک چې د مسلمان یو عیب باندې خبردار شي او د مسلمان په هغې عیب باندې پرده ور واچي مسلمان د مسلمان رور دی حدیث مبارک کې راځي المؤمن مرآت المؤمن مومن د مومن شیشه ده یو مومن د بل مومن شیشه ده په شیشه کې سړی تخپله که داغونه ماغونه ښکاري کنه
نو که داسې ته یو مؤمن ته وګورې او په هغه کې تا ته څه عیب ښکاره شو نو چې کله په شیشه باندې مونږ داغ ووینو شیشه را سره یو داغې پې نو هغې شیشې څه چل کوو هغه شیشه دیوال له را پرېږدو نه شیشه باندې چې داغ ووینو نو خپله لمن پسې روانو او لږه توکاڼه په هغې لمن پورې ومږو په هغې شیشه باندې داسې راکاږو هغه داغ تې نه لرو شیشه دیوال له نه را پرېږدو چې شیشه باندې داغ ولګېد دا به ماته نو څنګه چې موږ د شیشې نه عیب او داغ په لمن لر کوو داسې به په احسنه طریقه چې کله مسلمان کې څه نقصان وویني نو څنګه چې د شیشې نه ته ګندګي پاکوي داسې په مسلمان نه دا ګندګي په ښکلې طریقه پاکوي فإن رأى به اذى فلیمته عنه نبی علیہ السلام فرمای که مسلمان په مسلمان کې څه ګناه ولیدله نو دی دې تېنه میټو کی لکه څنګه چې موږ د شیشې نه دا ګندګي ښکلې په کپړه لرکو دقه شان په ښکلې طریقه د مسلمان نه هغه نقصان لرک په پټه په اصلاح په طریقه د خیرخواهۍ په طریقه بل شیشه چې مونږ داسې ځان ته ونیسو نو دې کې مونږ ته په مخ چې ظاهري کم نقصانونه دي هغه په نظر راځي خو اندروني نه راځي چې د ده په زړه کې څه دي اوس نو داسې به مسلمان هم څنګه چې په شیشه کې پټ ګناهونه نه راځي ظاهري راځي نو داسې به مسلمان پسې لګي نه چې د هغه پټ ګناهونه معلوم کړي نه مسلمان به تجسس نه کوي دی به پسې ورننوځي دننه نه بس ظاهري غلطي ولیدله ښکلې دې تېنه میټو کړي لرې دې بل شیشه چې مونږ ځان ته ونیسو نو چې په کم ځای داغ لګېدلی هغه داغ راته وښیي خو چې څومره یي هغومره یې راته ښیي غټوي خو یې نه داسې خو نه چې دا داغ دومره شیشه یې دومره ښیي نه نو دې کې اشاره ده چې تا په مسلمان کې یو عیب ولید نقصان ګناه نو کله ناکله هغه رکوټې ګناه یې مونږ یې دومره غټه کړو چې هغه د سترګو د لګولو نه وباسو نو څنګه چې شیشه ګناه دا داغ غټی نه وښیي داسې به تم د مسلمان هغه نقصان غټی نه خو چې څه نقصان پکې هغه به ورته وښیي او په ډېر احسنه طریقه به یې تېنه لرې کړي به هر صورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سمتا نجا څوک چې ډېر وخت چپ تیری د نجاتو څوک چې اکثر ټیم چپ ناسي نو نجا د نجات اوموندو چې ډېرې خبرې څوک نه کوي او چپ پاتې شو نجا نبی علیہ السلام فرمای د نجات اوموندو دې کامیاب شو څوک چې چپ پاتې شو نه که د خیر وینا کولی شو نو پبها که نشو کولی نو بیا او لیصمت چې چپ پاتې کیږو رب العالمین دې زموږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي